نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أما بعد، سوره بقره آیه 125 و 126. زما د ایمان او د کلمې ورونو، نن د اختر لوی و اختر ورځ ده، او دا کوم یو چې مونږ ګورو د بیت شریف کوم قدر او عزت ګورو، او یا نن سبا د مرکزیت د او یا مرکز د تجارت یا د اقتصاد او یا د قربانۍ او یا د عبادت مرکز ګورو، او یا د خلکو 2 میلیونه 3 میلیونه حاجیانو تګ راتګ ګورو، جغرافیایي موقعیت، تاریخي موقعیت، د هغې ځای دا ټول خلک راټولېږي او په یو ځای باندې او په یو کنفرانس باندې د دې ټولو برکتونه د الله تعالی رضا وي. او بیا وروسته د هغې نه د ابراهیم علیه السلام هغه کوششونه و چې په خپله باندې راغی او د بیت شریف د دشته کې الله جل جلاله ته کور جوړ کړ، او بیا د هغې نه وروسته دعاګانې وکړې دي امت ته، لکه اوس دا آیات شریف چې ما ولوسته: وجعلنا البیت مثابة للناس. مونږ الله جل جلاله وایي مونږ جوړ کړ دغه بیت شریف مثابة للناس، د خلکو دپاره ځای د راتګ، او ومې ګرځوو د ابراهیم خلیل الله دپاره دا مرکز، و امنا او ځای د امن مې ورته وګرځوو. او واتخذ من مقام ابراهیم مصلى، کله چې تاسو حج کوئ مقام ابراهیمي کې 2 رکعاته لمونځ کوئ، هغې ته لمونځ کوئ، ځکه چې دا مقام ابراهیمي دې ته ویلی کېږي د بیت شریف کې مصلى، دلته لمونځ کوئ. وعهدنا الى ابراهیم او وګرځول مونږ ابراهیم علیه السلام او اسماعیل د دوی په غاړه باندې ورکړه ورته دغه ټوله ذمهواري چې دا وکړي دواړو ته، چې دغه کور د طواف تاسو جوړ کړئ. طهر بیتي للطائفین، پاک که دا کور د پاره د هغه چا چې طواف کوونکي دي، والعاکفین او کوم یو چې اعتکاف کوونکي دي، والرکع السجود او کوم خلک چې رکوع کوي او سجده کوي، د هغوی دپاره دا کور دی تاسو وجعل بلدا آمنا. یا الله دا کور ابراهیم علیه السلام داسې دعا کوي: واذ قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا. ای الله دا کور جوړ کا، داسې کور جوړ کا چې امن پکې وي او رزق پکې وي، د خلکو ته د اهل ته د دې ځای رزق ورکړه. من الثمرات، د میوو ځای. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرته ابراهیم خلیل الله د ثمراتو سوال نه وی کړی او د غلې دانې سوال یې کړی وی، نو غنم او جوار او غلې دانې به پکې ډېر زیات وي او حبوبات به پکې ډېر زیات وي. اما دا چې ابراهیم خلیل الله من الثمرات ویلي، نو ثمرات او میوې پکې ډېرې زیاتې دي، او سعودي ځمکه نوره ټوله وچه کلکه ده او هغې کې هېڅ شی نشته. اوس بیا الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا. ابراهیم خلیل الله بیا دعا کوي: یا الله دغه کور وګرځوه د دې مسلمانانو دپاره، وګرځوه داسې یو ځای لکه ومن ذریتنا، او زما د اولاد دپاره چې شي امتا مسلمتا، چې سالم شي او د عقیدې په لحاظ باندې مسلمانان شي، لکه او ستا دپاره وي. وارنا سکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، او بېشکه ته معافي کوونکی، رحم کوونکی، او هغه دستورونه او هغه څه چې دوی دلته کوي الله جل جلاله به هغه قبلوي انشاءالله. او بیا دعا داسې کوي: ربنا، ای رب زمونږ، وابعث فیهم رسولا منهم. یا الله په دې کې یو رسول پیدا کړه او د دوی جملې نه پیدا کړه، ځکه چې ابراهیم خلیل الله د بني اسرائیلو نو او دا ځای د عربانو. نو ابراهیم خلیل دا دعا وکړه چې یا الله ته د دوی لپاره داسې یو رسول پیدا کړه چې د همدوی نه وي،
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدوی نه پیدا شو او الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام په دې اولاده کې پیدا کړ. بیا ابراهیم علیه السلام په قرآن کې بل ځای دعا کوي وإذ قال ابراهیم ربي اجعل هذا البلد آمنا، ای الله دا کور وګرځوه، داسې کور وګرځوه چې امن ورکې وي. او اله العالمین ما خپل بچي دلته راوړه ان نعبد هغه څه نه وساته د ما خپل بچي چې هغه عبادت د اصنامو او د بوتانو وي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې او د رسول ابراهیم خلیل الله نه وروسته 360 بوتان په دې مکه معظمه په دې کعبه شریفه کې موجود دي. نو دا دعا کوي چې الله جل جلاله دوی د دینه ملکه چې ورته رانشي او ته غفور او رحیم. بیا دعا کوي ما خپل اولاد راوړل، یعنی هاجره بیبي او ابراهیم اسماعیل علیه السلام وړوکی ماشوم. ربنا انی اسکنت من ذریتی، ما خپل بچی دلته مقیم کړل او رامي وستل بواد غیر ذی زرع، په داسې یوه دشته کې مې راوستل چې دلته هېڅ زراعت نشته، د اوبو چاره نشته، بل څه نشته دی، صرف ستا د رضا لپاره مې دلته راوړه. عندک بیت المحرم، او دلته ستا دا کور دی. ربنا لیقیموا الصلاة، چې دوی وکړي منځونه او ستا دعاګانې وکړي، ستا رحمتونه وغواړي. فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، یا الله د نور خلقو زړونه را وګرځوه، د دوی سره محبت پیدا کا او د دې لپاره راشي او دې ځای ته راشي. وارزقهم، او یا الله دوی ته ورکه من الثمرات، د ټولو میوونه کومه یوه میوه چې د دوی خوښه وي د هغې ځای ورکه. الله جل جلاله میوې ورکوي ورته لعلهم یشکرون، او دوی ستا شکر ګزار جوړ شي. د ابراهیم خلیل الله دا دعاګانې بلکې د دې نه هم زیاتې د دغه وچې دشتې نه، هغه جغرافیه چې په هغې کې نه زراعت کېږي، هغه جغرافیه چې په هغې کې انسان ویریږي، په هغې کې حتی غل پکې ګزاره نشي کولی، مرغه او طیور پکې ګزاره نشي کولی، ځناور او وحشي حیوانات پکې ګزاره نشي کولی. دا د دې ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې وي چې قرآن عظیم شان وایي چې کعبه معظمه یې داسې جوړه کړه چې اوس موږ نن نه پوهېږو چې په کومو صنفونو او په کومو بخشونو باندې او په کومو کلاسونو باندې تقسیم کو. د مثال په طور باندې مرکز د توحید اوس په خپله باندې کعبه مکرمه ده، او کعبې نه اوس ټول خلک دې دپاره ورځي چې هلته حج وکړي. اوس موږ وګورو چې په کعبه کې څومره برکت دی. که یو حاجي عادي صورت باندې د یو قریه او د یو قشلاق نه ځي او د یوې قصبې نه ځي کعبې په هغه قصبه کې څومره حرکتونه کېږي چې دا حاجیان ځي. یو خو دا چې شوق څومره پیدا کېږي د دې حاجیانو دپاره، او هلته چې کله رسېږي د دې د شوق سره مطابق بیا دوی سره مخه کېږي، دوی هلته بیا عبادتونه کوي، هلته بیا د ټولو خلکو سره هغه خلکو سره چې هغه د بناظمونو بېلابېل امریکا دي او د امریکا دي او د استرالیا دي او د اسیا دي او د هر یو انډیا دی او د پاکستان دی او د تاجکستان دی او د بلجیم دی او د هالند دی او د بریتانیا دی او د هر ځای چې دي، دغه ټولو خلکو سره اشنا کېږي، دغه ټول ثقافتونه ګوري. هلته دوی په دې یو مرکز باندې لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله ویل چې دا یو مرکز وګرځوه، نو ژبه هلته بله نشته، کلچر هلته بل نشته، جامې او کالي هلته بل نشته، صرف یو قسم جامې دي، یو قسم کلچر او عنعنه ده او یوه ژبه ده چې هغه عربي ژبه ده. د ابراهیم علیه السلام په دې ټاټوبي کې او په دې ځای کې ټول خلک د دې مرکزیت دپاره راټول شي او د دې مرکزیت د سوري لاندې دغه ټول نړۍ او دا ټول جهان راټولیږي او د یو الله عبادت کوي، او هلته ټول د علم او معرفت د اخیستلو دپاره، د جغرافیې د خبرېدلو دپاره، د کلچر د خبرېدلو دپاره، د ثقافت د خبرېدلو دپاره، د یو بل د لیدلو او د رنګونو دپاره، د یو بل د محبت سره په یو قطار کې په یو صف کې ودرېدل او یو مساوات جوړول او ټول خلک یو ځای کېدل. او دا القرى یعنی مکه معظمه دومره القرى مور د ښارونو شوه او د دې ټولو خلکو دپاره داسې یو مرکز جوړ شو چې هر څوک ورته راځي او هلته خپل تمدنونه ګوري
ان د خپل هغه کوم څه چې لري کوم شیان چې کولی شي هغه ګوري د احرام لباس یې اغوستی وي په یو لبیک سره راځي او د دې مرکز نه څه وایي وکړه ته د دې نه تاویږي را تاویږي د دې معنا څه ده یا الله زه حاضر یم دغه سپایي دا عسکر دا جند دا چا راوړ دغه پولیس چا راوړ دا څوک دی چې اوس د دې نه ګرځېږي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله زه حاضر یم ستا د دې بیت ټول هر څه کوم یو قرباني چې ده هغې ته زه حاضر یم او زه په خپله باندې سر ورکوم د دې نه طواف کوم زما نه د دې نه بشپړ او ښایسته ځای ښایسته معبد او د دې نه ښه شی نور هېڅ شی نشته 1415 کاله دا شیونه روان دي او الله جل جلاله دغه بیت ته نور قدرونه او عزتونه ورکړي دي ورته مسلسل ټول قومونه ورته هر وخت راځي ټول جهان یو عالم وایي چې کعبه مکرمات معنا د زړه لري او دغه ټول خلک چې د کوم ځایونو نه راځي دغه شریانونه د وینې دي دغه وینه ټوله راځي کله چې کعبه په حرکت راشي دغه ټول مخلوق او ټوله نړۍ په حرکت باندې راځي 2 میلیونه 3 میلیونه خلک ورته رانږدې شي او هغې سره هلته وي نو عجیبه خو دا ده چې دغه خلک ټولو ته ډوډۍ دغې ټولو خلکو ته طعام دې ټولو خلکو ته اوسېدل ځای دغه ټول مسائل د دوی حل کېږي په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع کړې حجة الوداع او د رخصت حج یې کړی دی ټول احکام یې په خطبه کې خپل ذکر کړي دي او ټولو خلکو ته یې دا ښودلې ده چې ای خلکو واورئ زه به بل کال ته تاسو سره نه یم کېدای شي زه تاسو سره ابد د ابد نه یم خو تاسو سمع او اطاعت وکئ او د دې دین دپاره خپل قرباني ورکئ او د دې دین دپاره داسې قربان شئ خپل حقونه د همسایه حقونه د ټولې دنیا حقونه د یو بل آداب د یو بل عزت کول ټول جرمونو نه ځان وساتئ او د دې ټولو خلکو سره برابر یو نظم جوړ کړئ په دنیا کې د اسلام ورورګلوي جوړه کړئ د الله عبادت وکړئ او د الله نه هر څه وغواړئ او د الله نه هر څه وغواړئ او الله سره هر څه خپله معامله جوړه کړئ د دې سره خلک هلته اخلي دا چې دا ټول هر څه پیاوړي کېږي تکړه کېږي روح یې نوی کېږي قسمه قسم خلک ګوري د نورې دنیا سره اشنا کېږي ټول هغه د خطوات د شیطان هغه لرې کېږي او دلته انسان صرف دومره فکر کوي لکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ای خلقو ټول داخل شئ په اسلام کې په سلامتیا کې داخل شئ په دین کې داخل شئ په دې صف کې ودرېږئ دې الله ته اعتقاد وکړئ او تاسو مه ګرځېږئ د شیطان پسې مه ګرځېږئ د دشمن پسې مه ګرځېږئ د هغه چا پسې چې حسد کوي شیطاني کوي ستاسو ترمنځ تربګني اچوي ستاسو ترمنځ قتل و قتال کوي جرمونه کوي هغه شیطانان دي انسي وي او که جني تاسو د هغې نه ځان وساتئ او په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې الله جل جلاله ته تاسو کله راشئ او داخل شئ په اسلام کې ستاسو مال ستاسو عزت ستاسو حرمت ستاسو ابرو ستاسو هر څه به درست وي او برابر به وي بیا دې ته وګورئ چې هر کال په دغه کعبه کې د الله تعالی کتاب او د الله تعالی پیغمبران ټول همدغه ځای ته راغلي دي آدم علیه السلام هم دلته میشت شوی د نوح علیه السلام کشتۍ په جودي غره باندې په همدې ځای کې ولاړه وه صالح علیه السلام او هود علیه السلام دې ځای ته راغلي وو ابراهیم خلیل الله دې ځای ته راغلی وو اسماعیل ذبیح الله ورسره دا کور د کعبې آباد کړی و د دې ته ټول پیغمبران او هغه درنښت چې دې ځای ته ورکړی و الله جل جلاله ورته زمزم اوبه راوښتلې 1500 کاله د زمزم اوبه چلیږي نه کمیږي او نه خرابېږي او نه سړي ته تکلیف ورکوي او خپل صفتونه لري چې کتابونه یې پکې لیکل شوي چې منرالونه یې سره کم دي اوبه څومره ښایسته دي د دې اکسیجن او هایدروجن څنګه دي او دې تعفن نه کوي بوی نه کوي خرابېږي نه او هر چا ته رسېږي د 3 میلیونه حاجیان سکي او دا 3 میلیونه یې ځانونه سره په مشکو کې راوړي دا نه خرابېږي نه ګنده کېږي او الله جل جلاله پکې شفا اچولې ده فلهذا داسې اوبه یې ورته راوښکلي داسې یو ښایسته ټاټوب یې ورته جوړ کړ علما به راتله او د همدې
همدغه دی کې به فیصلې کېدلې. خلفاء راشدین او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تېښته باندې تښتېدلی و، پټ د شپې تېرتلی و، او اوس ورسره د لکونو خلکو سره راغلی حج کوي. هغه بوتان چې پکې وو، لکه څنګه چې ابراهیم خلیل الله بوتان مات کړي وو د خپل پلار په عراق کې، همدغسې بوتان د ټول مات کړل او د دې مکې نه لرې کړه. الله پرستي جوړه کړه، خدا پرستي جوړه کړه. نو هغه ټول شیان ورک شو، صرف د الله تعالی نوم او د الله تعالی د نامه دپاره. نو دا یو مرکز جوړ شو او د دې مرکز نه تر اوسه پورې علما بتله. خلفاء راشدینو به قضاوت دلته کو، د والي نه شکایت، د قاضي نه شکایت، د خپل مشر نه شکایت، د هر چا نه شکایت. حدود به دلته تطبیقېدل، ټولو خلکو نه به سوال جواب دلته کېدل. ائمه، تابعین، تبع تابعین، محدثین به ټول دلته کېناسته. د سوریې عالم، د عراق عالم، د ترکستان عالم، د هند عالم، د پاکستان عالم، د اندونیزیا عالم، دا به ټول راتله. حدیثونه، قرآن عظیم شان، یو د بل سره مناظره کول، یو د بل سره تطابق کول، د ټولو اورېدل، یو بل ته اورېدل او د دې ټولو توافق. نن چې موږ تاسو دا دومره ماړی وو په کتابونو باندې، دا دومره ماړی وو په احکامو باندې، دا دومره چې موږ ویشل شوي وو، زمونږ مالی سیستم، زمونږ نظامی سیستم، زمونږ عسکري سیستم، زمونږ سیاسي سیستم، زمونږ تړونونه او روابط، زمونږ قانونونه، هر څه په اسلام باندې بنیاد شوي. زمونږ تملیکي او د ځمکې ټول هغه بشپړ هغه قوانین، زمونږ ترافیکي قوانین، زمونږ د ځنګلونو قوانین، زمونږ د سفرونو قوانین، زمونږ د توریزم قوانین، دا ټول بشپړ شو. او الله جل جلاله دې علماو ته توفیق ورکړو چې دغه دین یو داسې نړیوال دین وګرځو چې د قانون په لحاظ باندې هیڅ خلاف پکې پیدا نه شوه. او الله جل جلاله د هغې یو حاکم دی، یو سلطان دی، یو سرکار اعلی دی، او دې ټولې دنیا ته یې همدغه قانون راولېږه. او بین المللي روابط تر دې پورې چې خلک اوس نن په هاګ کې او په فلاني ځای کې او فلاني ځای کې مشورې کوي او کنفرانسونه جوړوي. الله جل جلاله دوی ته کنفرانس جوړ کړ، د دنیا د نړۍ ټول مسلمانان زموږ ستاسو نمایندګان هم ورکې وي، د نور قومونه هم ورکې وي. هغه ټول هلته ځي، مراکشي ګوري، تونسي ګوري، حبشي ګوري، نور عجمي او عربي سره یو تر بله ګوري، ترکي ګوري، افغاني ګوري، پاکستانی ګوري، اروپایي ګوري، الجزایر ګوري، افریقا ګوري، ټول یو بل سره نږدې کېږي، تور او سپین ګوري. لا فرق بین عربي ولا عجمي ولا اسود على احمر. هیڅ فرق نه وي په عربي او په عجمي کې، ټول په یو لباس کې، ټول د خدای د دې لپاره چې موږ قربانۍ ته حاضر یو، هر وخت حاضرېدلی شو او هر وخت کولی شو یا الله ستا په لاره کې قرباني ورکړو. دغه علمونه ځان سره راوړي، دغه کوم چې علماو کېناستو، کتابونه لیکلي، د فقه کتابونه بیل بخش شو چې ټول قوانین پکې ځای شو، احادیث بیل بخش شو، قرآن عظیم شان تفسیرونه بیل شو، احکام بیل شو، قصص بیل شو، تاریخ بیل شو، جغرافیه بیله شوه، په قسمونو قسمونو نور ټول هر څه برابر شو. الله جل جلاله مونږ ته یو بشپړ دین راکړ، یو ښایسته او عام دین راکړ، یو عام قوانین راکړ، او د دې ټولې دنیا سره یې مونږ داسې برابر کړو چې اوس که مونږ پرې افتخار کوو، که مونږ چېرته وغواړو چې رښتیا هم د یو مسلمان په څېر زیست او روزګار وکړو، د دنیا شادابګان به رانه جوړ شي. خو افسوس دا دی چې مونږ نه کمي کېږي، مونږ نه کله مسلماني پاتې کېږي. مونږ ګورو، مونږ په سفر کې په توریزم کې څومره ډېر لوی لاسته راوړنې لرو. په بایسکل باندې خلک ځي، په موټر کې خلک ځي، هوایي ترافیکو باندې ځي، په زمیني ترافیکو باندې ځي، په بحري ترافیکو باندې ځي. دغه ټول شیان دا د چا برکت دی؟ دا د کعبې د مرکزیت دفتر دی او القرى مکې معظمې ته ځان رسوي. اوس هغه کې رزق لکه ابراهیم خلیل دعا کړې چې ثمرات ورکړه، دوی ته میوې ورکړه. اوس ته میوه کمه ده، هلته الله جل جلاله ټولو ته میوې رسوي، د هر چا ته رسېږي. دا د میوو د خوراکونو د هر څه بندوبست. د اقتصادي حیثیت وګورئ، 3 میلیونه حاجیان دي، هر یو یوه قرباني کوي. ته وایې چې دې کې به څومره پیسې، څومره میلیونه ډالره به د قربانۍ پیسې اخلي، او هر یو حاجي 2 او 3 او 4 قربانۍ کوي. د دې حیثیت د اقتصادي څومره چګېږي او څومره لوړېږي. اقتصادي حیثیت یې څومره شو، هغه وچه دښته چې پکې مرغه گزاره نه شوه کولی، ځناور پکې گزاره نه شوه کولی. نن د اقتصاد د خاطر څومره ډېره اوچته تېره شوې ده. تجارت د عربانو پخوا هم تجارت پیشه وه،
او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی التجار الصدوق مع النبيين والمرسلين. هغه تاجر چې صادق وي او مکمل وي او برابر وي هغه د نبیانو سره دی. هلته تجارت کیږي، تجارت غواړي. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. واخلې ځان سره تقوا هلته ورشئ. واتقوني يا أولي الألباب. ای د عقل خاوندانو تقوا وکئ. ليس عليكم جناح، په تاسو باندې کوم تکلیف نشته. ان تبتغوا فضلا من ربكم، که تاسو هلته تجارت کوئ، یعنې تجارت، سوداګري، راکړه ورکړه، معامله کول، اقتصادي شیان، دا ټول په ښه ترتیب باندې هلته تاسو کولی شئ. او دا زمونږ د دې لپاره چې زمونږ په دین کې کوم یو شؤونات د اسلام دپاره، د ضرورت دپاره، د انسان د اړتیا او احتیاج دپاره دغه ټول شیان حاضر دي او الله جل جلاله د دې ټولو بندوبست کړی دی، د دې ټولو پروګرام یې جوړ کړی دی. اوس ګورو دې ته یو روحانیت په هر چا باندې یو داسې روحانیت تاری شي. هغه سړی چې دلته ګناهګار و، هغه سړی چې دلته غلط و، هلته یې توبه وښکله، الله ته په خپله حاضر شو، په خپله د هغه محکمې ته ضرورت نشته. ورته یا الله زه مجرم یم، توبه مې دې بیا نه کوم، په دې لنډ کې په سرتور سر په خپلو لوڅو درته ولاړ یم. الله زما عرض واوره، زما مریض ښه کا، ما ته د کور خیر خیریت راکړه. اله العالمینه ما بدي کړې ده، ما نه تکلیف شوی دی، ما غلط کارونه کړي دي. اله تا ته مې ځان سپارلی، ستا په محکمه کې زه محاکمه یم، ما د دوزخ د اور نه وساته، د دنیا د عذابونو د تکلیفونو نه مې وساته. منډې رامنډې وهي د صفا او مروه ترمنځ دي، عرفات ته منډې وي په دشته کې، هلته سوالونه کوي، تکبیرونه وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د بیت شریف نه تاریږي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هماغه ټول دودونه او رسمونه چې کوم یو دین ورته ښودلي دي هماغه په ډېر اخلاص باندې اجرا کوي. او الله جل جلاله دوی ته څه کړي؟ غل نشته، او طریق نشته، ظالم او واکدار نشته، زورواکی نشته، سودخور نشته. هغه څوک چې سودخور او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زما تره سود خوړلی دی، د نن نه مې هغه سود ټولو ته بخلی دی. زما د تره زوی په هذیل قبیلې کې شهید شوی دی او خلکو ویشتلی دی، ما د هغې خونبها بخلې ده. دلته هر څه خونبها بخل کېږي، ټول هر څه ګناهونه بخل کېږي. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم. الله نه فضل غواړي او الله جل جلاله په دې بیت کې فضل کوي په هر چا باندې. الله تعالی ټولو ته توفیق ورکړي او الله جل جلاله دې د ټولو خلکو حاجونه قبول کړي او الله تعالی دې دغه تمدن، دغه عزت، دغه یو تر بله کلچر تبادله کېدل، ثقافت کېدل او د دنیا کنفرانس، ورلډ کنفرانس، دغه ټولو ته راټولېدونکي یو د بل نه اورېدل په ستر او په حیا کې په یوه جامه کې او د الله ته حاضرېدل او د الله نه هر څه غوښتل، دا زموږ او ستاسو دپاره یو ډېر لوی افتخار دی او د اسلام دپاره یوه ډېر لاسته راوړنه ده. اوس موږ یو تاریخ جوړ کړی پرته له دې چې موږ په هغه وچه جغرافیه کې الله جل جلاله دغسې ساتي، ډوډۍ راکوي، رزق راکوي، هغه جغرافیه نه چې هغې کې هېڅ ونه نه شنه کېږي، بوټی پکې نه شین کېږي، هېڅ شی پکې نه کېږي. الله جل جلاله په هغې ټاټوبي کې او په هغه وچه ځمکه کې، په هغه غیر ذي زرعه ځمکه کې هېڅ زراعت پکې نه کېږي. الله جل جلاله پکې څومره پریماني راوسته، څه پکې وشو؟ یو تاریخ جوړ شو او دا تاریخ داسې دی چې نن سبا د هغې تاریخ 1500 کاله پوره کېږي او دغه تاریخ او تمدن همدغسې را روان دی د نړۍ په هر ګوټ کې. دا په هر ځای کې دی، دې سره اسلام شته دی. دا نن موږ تاسو د اسلام په شؤوناتو او شعایرو راټول شوي یو. دغسې د هر چا سره خپل اسلام په هر ځای کې شته او راټول شوی. دا د همدغې تاریخیت برکت دی. موږ د همغې تاریخي خلک یو، د همغې تجمع خلک یو، د همغه خلکو سره یو ځای یو او د همغې ام القرا ته مخامخ ودرېږو کعبې شریفې ته او د هغې لمونځ کوو. ولې خلک ټول یو کعبې ته لمونځ کوي؟ کعبه د دې ځای نه دی چې خدای دی چې سړی ورته خامخا دې ورته سجده وکړي. کعبه بت نه دی چې ورته دې خامخا سړی سجده وکړي. کعبه یو داسې ځای نه دی چې خلک دې ورته راټول شي مګر د دې لپاره ای مسلمانانو چې توحید وي، یووالی وي او د یو الله امر وي، نو ټول به کعبې ته به ودرېږي. دا که مونږ څوک شرق ته ودرېدی، څوک غرب ته ودرېدی، څوک جنوب ته، څوک شمال ته، نو آیا د دې متشدد
صفونو به څه حال وي. اوس موږ تاسو یو طرف ته ودرېږو او هغې کې هغه خالق جل جلاله موږ ته د هغه کور ارزاني کړې ده چې زموږ سترګې پرې کېږي. په دنیا کې موږ تاسو ته یو ځلې ښیي چې وګورئ یو ورځ به ما ته په محشر کې دغسې حاضرېږئ او همدغسې به راته راځئ او چغې به وهئ. زما خپله فیصله ده چې څه در سره کوم نو د هغې نه مخکې د مخکې نه ځان دلته برابر کړئ. عبادات د دې دپاره شوي چې تا نظام منظم کړي. اول دې وګوره اودس کول، مونځ کول، بیا ورپسې روژه نیول، بیا ورپسې زکات ورکول او په آخر کې یو مکس عبادت، هم مالی عبادت، هم جانی عبادت، هم بدني عبادت. دا ټول عبادتونه یو ځل راټول شي او تا ته یو ځل دا وایي چې زه ورځم مکې معظمې ته ورشه او د دې ټولو عباداتو یو ځایوالی نن جوړ کړه او بېرته دې پاک او طاهر د توبې سره راشه او بیا خلکو ته تبلیغ وکړه او خپلو خلکو کې هغه کم شیان دي چې لیدلي، تاریخ دې لیدلی، جغرافیه دې لیدلې، دین دې لیدلی، مسائل دې اورېدلي، تګ راتګ دې لیدلی، توریزم کې یا سفر کې دې کوم تجربې پیدا کړي دي هغه نن ټول راځه دې ځای ته. د پیغمبرانو ځای، د پیغمبرانو ځای، فيه آیات بینات مقام ابراهیم. په دې ځای کې د هر شي دپاره نښانې دي، د هر شي دپاره شعایر د الله دي او مقام د ابراهیمي دی پکې. ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د رضا دپاره دا کور جوړ کړ او نن پکې خالص روحانیت دا دی چې څومره حج په سړي باندې حاصل کوي. معنا یې دا چې نو زوی یادېږي، نه لور یادېږي، نه ښځه یادېږي، نه کور کهول یادېږي، نه چوکۍ یادېږي، نه سیاست یادېږي او نه د انسان دپاره کوم یو بل ښاغلی شی ورته راځي مخې ته چې دې ته یې مني کړي، بلکې یو مستقلا یو روحاني انسان ته یې جوړ شي. د ده رګونه ټول دا ټوپونه وایي چې الله اکبر، الله اکبر، الله الله. ټول عمر همدغسې دا رګونه یو ځلې په اهتزاز راشي، د دې اوازونه ټوله دنیا اوري او دا ټولې ملایکې اوري او بیا د لبیک اللهم لبیک چغې دي او د الله تکبیر الله اکبر چغې دي. وګورئ بل هېڅ شی هلته نشته، شیطان نشته، بت نشته، زیارت نشته، واکدار نشته، پادشاه نشته، فرعون نشته، الله دې او دی او هلته دې ورته ځان هر څه برابر کړی دی. نو الله جل جلاله در باندې ضرور خبر ده چې رحم کوي او الله جل جلاله درنه شیطان لرې کوي او د شیطان دپاره د مبارزې چلم درته ښیي. شیطان اوله شیطان تباه کړه، همدغسې ورته ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هر ځای کې ووایه، حتی هلته یې په ګټو باندې مه ووله. همدغسې ابراهیم خلیل الله ته راغی، د شیطان سره اسماعیل ذبیح الله، هاجرې بیبي مقابله وکړه. اوس ستا دپاره ای مؤمنه د هغې په ځای باندې یو موقف باندې ولاړې، مقابله د شیطان سره وکړه چې تا سره څه وایي. وارنا مساکنا وتب علینا. موږ ته هغه مناسک وښیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مناسک وښیي خلکو ته. ورته ویل داسې به کوئ، داسې به عرفې ته به ځئ، مزدلفې ته به ځئ، مسجد الحرام ته به ځئ، کعبې شریفې نه به طواف کوئ، صفا او مروه ته به ځئ، دغه ټول کارونه به کوئ. او وی ګرځولو مونږ مسلمانان او د ابراهیم خلیل الله دا دعا قبوله شوه چې یا الله زما په دې نسل کې یو رسول راوله او هغه رسول الله جل جلاله راوست د دې لپاره چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کتاب سره راغی، په خپله باندې یو معلم او په خپله باندې یو پاک انسان او د ټول انسانیت دپاره او د انساني نفسیت دپاره او د سایکولوژۍ دپاره یو بهترین ډاکټر، یو بهترین طبیب او حاذق او د دې ټولو خلکو ته یې په ډېر لږه موده کې په 30 کالو کې داسې بنیادونه د اسلام د سلطنت جوړ کړه چې تر قیامته پورې به همدا بنیادونه همداسې آباد وي، نه به د منځه ځي او نه به د دنیا قوانین په دې باندې ختلی شي، بلکې د الله تعالی قوانین به په دې باندې وي. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب